په کونړ ولایت کې د تېرې شپې د زلزلې له امله زموږ او ستاسو هېوادوال 800 کسان نه زیات په شهادت باندې رسېدلي دي چې الله تعالی دې شهیدانو ته جنت فردوس ورکړي او بازماندګانو ته دې الله تعالی صبر جمیل ورکړي. انا لله و انا الیه راجعون. او د 1400 نه زیات کسان زخمیان دي چې الله تعالی دې هغوی ته عاجله شفا ورکړي او زیاتره خلک داسې هم دي چې د خاورو لاندې اوس بند پاتې دي چې زموږ او ستاسو عاجل کومک او مرستې ته ضرورت لري. نو په کونړ ولایت کې د زلزل ځپلو هیوادوالو سره د انسانیت او د اسلامیت د لحاظ پر بنیاد باید موږ او تاسو مرسته وکړو. په کونړ کې د خاورو لاندې زلزل ځپلي هیوادوال زموږ او تاسو د مرستې په تمه دي. کونړ په ناورین کې دا هر څه مو چې په توان کې باید د هغوی نه دریغ نه کړو. کونړ د زلزلې له ناورین سره مخ ته هلته هر څه نړېدلي دي او ټول زموږ او ستاسو مرستې او کومک ته ضرورت لري. باید چې هر څه شاته پرېږدو او موږ خپل وطنوالو ته لاسنیوی وکړو، خپل غم شریکي ورسره وکړو. دا زموږ او ستاسو ټول غم شریکه باندې ده. زموږ او تاسو ټول هېواد دا د یو سمت یا د یوې ژبې یا د یو قوم خبره نه ده. زموږ ټول افغانانو په شریکه باندې غم ده. باید دې کې غم شریکي وکړو او دې غمیزې ته یو اوږه ورکړو. نو د ټول نه مې دا خواهش ده، دا مې توقع ده چې ټول په دې هغه کې شرکت وکړي او دوی سره مرسته وکړي. د هر څه د توان نه څه کېږي باید په دې باندې دریغ ونه کړي.